اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزل ټي وي قدرمنو کتونکو نن موږ تاسو سره په یو موضوع باندې خبرې اترې کوو. څنګه چې کرونا راغلی د هغې سره مختلف قسمه ایشوز شروع شوي دي، خو دې سره مختلف قسمه پراپګنډې هم شروع شوي دي چې هغې کې چا وي خوب لیدلی دی او چا وي دا میسج فارورډ کوي، چا وي داسې مختلف څیزونه پکې راځي. ماشوم دا خبره پکې راغلی وه چې ماشومان پیدا کېږي او هغې وي توره شی اوس کوي او دا. نو په دې حواله باندې نن موږ سره مومن خان استاد موجود دی، د سره خبرې اترې کوو. تجزیه پروګرام زمونږ سلسله او د نه مخکې چې دا معلوماتي خبرې تاسو سره شیر کوم، که چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړي نه وي دا سبسکرایب کړئ او تاسو دغه شان چې بیا کومه غنټې د ورسره خوا کې هغه هم دباو کړئ، هغې کې آل آپشن ووهئ، تاسو ته به زموږ نوټیفیکیشن باقاعده راځي. مومن خان استاد تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني، شکریہ. مومن خان استاد تاسو به نن موږ سره خبره کوئ په دې حواله باندې چېرې دا کوم میسجونه راځي یا دغه شان د نن سبا را اکثر خطونه تقسیمېږي، تاسو هم یو پنډ ځان سره راغستی دی. ما خو ویږي نه چې تاسو چې د سکول نه را روان یې ځان سره پرچي راغستې دا چې بس زه به در خپل خلکو چې څه ووایم، یو خو د الله تعالی طرف نه چې کومونه په مونږ باندې یو ازمایش پوته ووایو، د الله تعالی په هر کار کې څه حکمت وي. اوس اخو کرونا بیماري ده په دې ملک کې چې کمونه راغلی را، په نورو ملکونو کې هم راغلی را، خلک ته نه متاثره شوی دی. نو په کار دا دی چې دې وخت کې ملک باندې سخته را چې مونږ ټول یو موټي شو، مونږ د خلکو رهنمایي وکړو، خلکو له تربیت وکړو، صدقې ورکړو، خیرات ورکړو، نیک کارونه وکړو او خلکو له چې کم دی د دې بیمارۍ نه د بچ کېدو هغه تدابیر ورته وښیو. نو مونږ ولګېدو نو داسې قسم خلک پکې راغله، چا د ماشومانو خبره خو تاسو وکړله. یو بل څیز پرون جمعه ولیدو په خپل کلي کې او ډېر سخت خفه شوم، پرملو کې جي یو څو ماشومان زما شاګردان هغې راغله، لوی پاڼ ورسره و، په سایکل باندې په منډه منډه ما راغله، ما دوی سر دا پاڼه وایله چې ما پاڼه ته وکتل ډېر سخت خفه شوم. په هغې کې داسې غونته پاڼه را، دا پاڼه دي دې ته وګوره مینهوال به ټول دا وګوري. په دې پاڼه کې لیکلي دي چې په مدینه منوره کې چې کوم یو شیخ خوب لیدلی دی او په هغې کې چې ووایي چې یاره ما په خوب کې نبي علیه السلام ولیدو چې ما ته یې ویې چې نن سبا وخت خراب دی او زنانه پرده نه کړي او خلک منځونه نه کړي، تلاوت نه کړي او جنګ جګړې دي او یو ستوری به په قطب باندې راښکاره شي، بیا به چې کوم نن هغه هغې د پس به قیامت راشي. زما دا وصیت نبي علیه السلام پکې لږ یاد کړی چې نبي علیه السلام ما ته وفرمایل چې زما دا وصیت خلکو ته ورسوه، دا په پاڼه باندې ولیکه او دا وصیت که ته خلکو ته ورسوې نو تعالی به خدای پاک اجر درکړي. بیا چې کوم دنو هغه وصیت بیا وي چې ما په پاڼه باندې ولیکو او د هغې نه پس چې کوم دن هغه بیا ما دغه کو خلکو له مې چې کوم دنو ورکو. وي کم کس چې په لومبي ځل باندې دا وصیت پروټسټیټ کو د هغې 100 کاپیانې چې کوم دنو خورې کړلې هغه 1 لک روپۍ وموندلې. او چا چې دروغ غاڼه نو هغه په هغه شپه باندې مړ شو. بل یو ښځه وه نو هغې د دې 50 کاپۍ وویشلې، هغې چې کوم دن د نور څه وموندله. بل یوه ښځه وه نو هغې دا دروغ غاڼه نو زوی یې مړ شو. نو په دې کې دا خبرې لیکلي دي. نو داسې سادهګان خلک دی چې هغې را پاڼه میلاو شي او په دې کې یو ساده لیکلي چې د دې پارچې د لوستو نه پس په تا باندې اوس دا خبره فرض شوه چې ته به کم از کم 100 پارچې داسې چاپ کوې او دا به ویشي. دا فرض خو دومره اسان هم نه دي که نه چې فرض خو د الله تعالی حکم یې که نه. او بله خبره چې دا ده چې داسې قسم اشتهار چې دی په 2005 کې زلزله راغلی وه نو دا پاڼه ما هغې وخت کې هم لیدلې وه. نه تا 2005 خبره وکړه، هغې نه مخکې یو خبره شوې که ستا یاد دي چې یو ډېره غټه زلزله روانه ده او ټول خلک سپیشلي پېښور کې زه هلته کې وم که نه په هغه وخت کې. نو وایي بس غټه زلزله روانه ده او داسې به هغې ټیم دا فلانکي خوب لیدلی دی او دا زلزله به راځي. نو په مدینه منوره کې شیخ خوب لیدلی دی او نه د دې څه حقیقت شته. او دویم نمبر خبره چې دا دین اسلام هم مونږ ته وایي دروغ ګناه دی او بیا د دروغ نه خوب جوړول هغه ډېر سخت ګناه دی. او بیا د نبی علیه السلام په شان کې یو خوب منسلک کول د دروغ هغه بیا دین هم سخت ګناه دی. بیا بدلان دي چې کوم دی وارننګ لیکلی دی نو که چېرې دا پارچه تاسو دروغ وګڼله نو تاسو ته به دا تکلیفونه ورسي. ما چې کوم ماشومان وکتل هغه ډېر زیات غریبانان دي. یو کس چې دنه پلار مزدوري کوي هغه ما د 400 دا چاپ کړو، د سوره ظلم دی. بل طرف ته بل ماشوم راغی د هغه دا پاڼه چې ما واغستې هغه په مزري خانه کې په ورکشاپ کې کار کوي. نن سبا تاسو ته پته ده کرونا په وجه باندې لاکډاون دی نو هغه دغه هم بند دي نو هغه د 130 روپو دا چاپ کړي دي. زما خدا مقصد دی چې یاره داسې په دې وخت کې موږ یو بل سره چې کوم دنو امداد وکړو، صدقه ورکړو، د خلک پوهه کړو د کرونا د بیمارۍ د خلاف موږ جهاد موږ له پکار دی. بله دا چې دې باندې کومې خرچې کېږي که نه، زه قدرمن صدا خبره کوم آخره کې چې کومې خبرې په دې حواله باندې کېږي چې دې باندې څومره خرچې شوي دي، دغه خرچې دې موږ چا سره امداد وکړو، یعنې چا سره دې هغه شریک کړو، هغې دې پې سره خوراک څیزونه والو. دغه شان بله مسلې د خلکو شته د لاکډاون سره راغلي دي. نو زما یقین دی چې دا پیغام به تاسو اورېدلی وي، تاسو په دې باندې خامخا عمل کوئ او موږ له راکې اجازت د الله په امان او وختونه په خیر.